السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په دې هیله چې تاسو به ټوله تر روغ او جوړ یې. زه یم سردار والي آریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمد زی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندورې ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه درته وښیم موږ څنګه کولی شو خپل فیسبوک پروفایل لاک کړو. یعنې ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه درته وښیم چې موږ څنګه کولی شو خپل فیسبوک پروفایل لاک کړو پرته له کوم اپلیکیشن څخه، پرته له کوم یو پی این څخه. په ډېر اساني طریقه باندې موږ کولی شو خپل فیسبوک پروفایل لاک کړو. ملګرو تاسو ته معلومات شته چې مخکې به پروفایل لاک تنها په هندي ایډیوګانو کې کېده، نور په افغاني ایډیوګانو یا په یو هېواد کې هم کار نه کوو. تنها به څنګه کوو، د هندوستان په هېواد کې هغه طریقې کار کوو. خو خوشبختانه د موږ په هڅو باندې دا وتوانېدل چې دا طریقه هم پیدا کړو، څنګه کولی شو په افغانستان کې په ډېر اساني سره چې پروفایل لاک کړو. هغه هم پخوانی آیډي هم کولی شو او نوې آیډي هم کولی شو. مخکې ملګرو په دې باره کې ما یوه ویډیو جوړه کړې، په هغې باندې موږ تنها پخوانۍ آیډي بخښنې سره نوې آیډي لاک کولی شو د یو پی این په ذریعه، د کویک یو پی این په ذریعه. خو نن چې کومه ویډیو درته ښیم په دې فصل موږ کولی شو چې نوې آیډي او پخوانۍ آیډي پرته له کوم اپلیکیشن څخه په داخل د لایټ فیسبوک کې څنګه لاک کړو. نو ډېره خوندوره طریقه د ویډیو تر پایه پورې وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ. نو ملګرو مخکې له دې نه زه ویډیو شروع کوم، تاسو په خورا درنښت یو هیله کوم که تر اوسه پورې هم زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، زما یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ تر څو پورې زه تاسو ته نور هم خوندورې ویډیوګانې اماده کړم تر څو تاسو هم یو شی تر زده کوئ. او که نور مې ویډیو خوښ سه لایک یې کړئ، خپلو ملګرو سره شیر کړئ تر څو هغوی هم له دې طریقې څخه ګټه واخلي. نو ملګرو تاسو ته خپل فیسبوک پروفایل درښکاره کوم چې زموږ پروفایل لاک دې ته وایي. ما څنګه یوه د دې ګټې هم درته وښیم چې د پروفایل لاک څنګه څه ګټې لري. پروفایل لاک ملګرو دا ګټه د لومړی څوک زموږ فرینډ څوک دي هغه څنګه زموږ پروفایل ته نشي راننوتلی. یعنې هغه کله چې زموږ پروفایل ته راننوځي نو هغه ته به وایي چې دا پروفایل لاک ده، د پروفایل ته نور نشي تللی. خاص زموږ د کور فوټو او یا هم پروفایل فوټو به هغه ته ښکاره کېږي، نور زموږ کاته کوم پوسټونه دي او ډیټیلز ده ملګرو هغه به هغه ته نه ښکاره کېږي. او د دې سره څنګه سره بله ګټه دا ده چې زموږ پروفایل څخه څوک سکرین شاټ نشي اخیستلی. نو دا دوه ګټې لري چې دا ډېر مهمه ګټه ده چې هر څوک باید خپل آی ډي کې ترسره کړي. نو همدا طریقه درته کوم، نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. نو ملګرو زه به دلته ورڅخه خپل پروفایل به تاسو ته ښکاره کړم چې پروفایل لاک دې ته وایي. نو زه به دلته ملګرو ورڅخه خپل پروفایل ته تاسو ته راښکاره کړم. بیا په یو بل آی ډي کې زه غواړم هغې ته هم لاک پروفایل ولګوم، تاسو ته هم طریقه زده کړم. نو دا د بښنه غواړم. نو دا د ملګرو دا کوم دلته ماته لیکلی یو لاک اټ یور پروفایل، یعنې ستاسو پروفایل چې د ملګرو لاک شوی ده. نو دا لاک به څنګه کوو، په نورو آیډیګانو کې واچوو. نو دې لپاره به ضرورت څه ملګرو ته یو بل اکاونټ د هغه اکاونټ به څنګه کوم ملګرو راخلاص کړم. زه به دلته خپل بل اکاونټ راخلاص کړم، هغه ته غواړم چې پروفایل لاک واچوم. نو تاسو ته به هم زده کوم. نو ملګرو زه خپل پروفایل ته راسم، تاسو ته به وښیم چې ما څنګه دا پروفایل لاک نشته ده. ملګرو ته وګورئ چې زما په دې اکاونټ کې څنګه دا پروفایل لاک نشته ده. ورته وګورئ تاسو په خپله هم کله چې په دې درې ډاټه کلیک وکړو ملګرو ته وګورئ دلته هم پروفایل هم لاک بهانې سره نشته ده. نو څنګه کولی شو موږ دلته پروفایل لاک راولو. نو ملګرو تاسو به راشئ دا درې ډاټه باندې کلیک وکړئ، دلته یو لانګویج آپشن دی، په دې ژبه باندې ملګرو موږ تاسو کلیک وکړو. دلته لیکلي ملګرو لانګویج، نو په دغه لانګویج به باید موږ کلیک وکړو. نو کله مو چې لانګویج ووهو دلته یوه ژبه ده، هغه ژبه به ملګرو دلته موږ ورته انتخاب کړو. نه پوهېږم چې کوم هېواد ژبه ده، خو ډېره عجیبه ژبه ده. نو تاسو هغه ژبه ورته انتخاب کړئ، هغې ژبه باندې بیا کولی شئ څنګه پروفایل لاک فعاله کړئ. نو دغه یوه ژبه ده، نه پوهېږم چې د کوم هېواد ژبه ده. نو دغه ژبه ملګرو تاسو ورته انتخاب کړئ، بیا کولی شئ خپل فیسبوک پروفایل باندې لاک ولګوئ. نو دا دغه ژبه ده ملګرو، صحیح ورته وګورئ چې دغه ژبه ملګرو تاسو ورته انتخاب کړئ. نو زه به هم اوس په دې ژبه باندې کلیک وکړم او دا به څنګه کوم خپل فیسبوک اکاونټ ته دا به څنګه کوم یو ریفریش کړم، بیا به څنګه خپل فیسبوک پروفایل ته ورننوځم، دا به څنګه کوم ریفریش کړم. نو بیا به ملګرو په دغه درې ډاټ آپشن باندې څنګه کوم ملګرو کلیک وکړو. نو درې ډاټ آپشن مو چې ووهو دلته ملګرو موږ ته یو بل آپشن راکوي، د لاندې اخر خوا نه دوهم آپشن ده ملګرو موږ ته. نو دغه آپشن دی، نو ملګرو دلته موږ ته دا آپشن راکوي، دا د پروفایل د لاک آپشن ده. تاسو هم په خپله وګورئ ملګرو څنګه چې موږ ته د پروفایل د لاک آپشن یې راکوي. نو زه په دغه آپشن باندې کلیک کوم، آپشن مو چې ووهو نو دلته به څنګه کوي ملګرو دغه آپشن باندې څنګه کوي ملګرو کلیک وکړئ. دا لاندې دا آپشن چې ده په دې ملګرو دلته کلیک وکړو. نو ملګرو کله مو چې هغه آپشن ووهو نو تاسو هم په خپله وګورئ چې زموږ پروفایل باندې څنګه شو ملګرو لاک څنګه شو فعال شو. نو دا اوس په ما نه پوهېږم په کومه ژبه زه به تا ته دا ژبه بېرته پښتو ته واړوم ملګرو، تاسو ته هم څنګه کوم بېرته درښکاره کوم. نو تاسو هم ملګرو دلته په خپله وګورئ چې زموږ پروفایل باندې څنګه شو لاک آپشن څنګه شو فعال شو. نو اوس ورځم ملګرو دا څنګه کوم بېرته په انګلیش ژبې ته اړوم. نو تاسو هېڅ فرق نه کوي چې یو دغې ژبې ته واړو بېرته چې څنګه انګلیش ژبې ته واړوئ، نو دا پروفایل لاک به څنګه هماغسې پاتې وي. نو زه به ملګرو دا څنګه کوم یو بیا ریفریش کړم، تاسو هم په خپله
ملګرو وګورئ څنګه سو زموږ پروفایل لاک څنګه سو جوړ شوی نو یو هاف لاک اټ یور پروفایل. نو دا ملګرو د فیسبوک د پروفایل لاک کولو طریقه هله چې ویډیو مو خوښ شوي او شی مو ته زده کړی وي. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره ویډیو تاسو ته مو د کومه پلو یا بخښونکي خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او اباد اوسئ.